په دغه کیسه کې موږ ایرو نومي یو سړی ګورو چې هغه بینک ته راننوځي او دغه بینک لوټ کوي او هلته کې ټول خلک ویریږي او په کاونټر کې کومه ښځه چې ناسته وي هغې نه پیسې والي او هلته نه دې لاړ شي. دغسې نه هلته کې کټ شي او بیا موږ یو ښار ګورو کوم ځای کې یو جینۍ یوازې ناسته وي. هلته کې یو سړی هم ولاړ وي. څنګه چې هغه سړی دننه کوټې ته لاړ شي دغه جینۍ هلته نه خپل ملګرو ته اواز کړي او دا درې جینکۍ راشي او دا ډېرې زیاتې خوشحالۍ چې دغه قید نه دوی تښتېږي. دغه جینکۍ مخکې حرکت کوي خو دغه لږ کې د دې جینۍ سترګه ولګي او دا ویده شي. او دلته کې داسې عجیبه غونډه کې خلک ګوري او دا بلاګانې هم وي. دغسې دلته کې کټ شي بیا موږ برنس ګورو چې هغه یوازې وي او د هغې ملګري هغې سره نه وي. برنس په دغه ښار کې ورکه شوي وي او د دې بهر داسې عجیبه غونډه کې ګوډیانې ایښولې وي. دې ته هېڅ هم یاد نه وي او بیا دا فکر کوي چې ما ته نو په کار چې دلته کې راغلی یم. ولې چې دلته کې ټول خلک غلامان وي او دا خلک غلامان راوړي او دلته کې ایساروي. دا اوس په دغه ښار کې ګیره شوي وي او دا بهر ته نشي وتی. دا بیا په زوره چغې وهي او وایي چې دلته کې ګیره شوی یم او زما مدد وکړئ او ما دلته نه وکاږئ. بل سین کې بیا موږ یو نوی ښار ګورو او دلته کې د خلک ډېر زیات خوشحاله وي او دلته کې یو فیسټیول هم روان وي. د دغه ښار ګورنر وي او هغې ایرو نیولي وي او هغه یې بندي کړی وي. بیا موږ ګورو چې هغه ګورنر په خپل ګاډي کې راځي. دلته کې موږ له برنس هغه ملګري هم ګورو کله چې هغه دې سره تښتېده. ګورنر خلکو خو دغه جینۍ ونیوله خو برنس ته پته ونه لګېده او هغه ورڅه پورې غیبه ده. بیا ایرو ګورنر ته راولي او دغه ګورنر ورته وایي چې ما ستا ډېر تعریفونه اورېدلي دي او ته ډېر بهادر انسان یې. او هغه ورته وایي چې زما نوسۍ دلته نه تښتېدلې ده او په هر حال باندې ته زما نوسۍ راوله او ما دې په حواله کړه او ته وایي چې د دې په بدله کې به زه تا دلته نه ازاد کړم او ته به لاړ شي. او هغه یو ځای ته تللې ده چې د هغې نوم دی ګوسټلینډ. بیګا شپه برنس ګوسټلینډ ته تللی وه او دغه ټولو خلک ویرېږي او دا خبره کوي چې په ګوسټلینډ کې بلاګانې او شیطانان اوسېږي او هېڅ څوک هم دلته کې نه ځي. خو هیرو هلته کې تلو ته تیارېږي او بیا دغه سړی ورته د خپلې نوسۍ یو عکس وښیي او بیا د دې ته یو رقم سوټ ورکوي او ورته یې اچي او څنګه چې دغه سوټ دا وه چې د دې ټول ډیوایسونه آن شي. ګورنر هیرو ته وایي چې په دغه سوټ کې موږ بمونه لګولي دي او که ته کوشش وکړي او دغه بمونه را لرې کړي نو دا به والوزېږي او ته به پکې مړ شي او کله به چې ته برنس ما ته رانولې دغه سوټ به تا اچولی وي. هیرو بیا دې نه دغه ډیوایس باره کې تپوس کوي او هغه ورته وایي چې دا یو ټایمر دی او تا سره 3 ورځې ټایم دی چې ته ما نه برنس راولي. هیرو بیا هلته نه روان شي او له برنس په تلاش کې ځي. دا مخامخ یو ټرک ګوري چې هلته کې څه خلکه ولاړ وي. څه عجیبه غوندې کې مخلوق وي او شیطانانو په شاندې شکلونه هم وي. دغه خلک په هیرو باندې یو تیز لایټ وښي کوم باندې چې هغې داسې ښکارېږي نه او دا بیا خپل ګاډی په تیزه ځغلوي. د دغه ګاډي سپیډ ډېر زیات تیز وي او د دې بیلنس خراب شي او دا بیا هلته کې وجنګېږي. د هیرو ډېر زیات خراب اکسیډنټ شوی وي او دا هلته کې زخمي وي او بې هوښه حالات کې پروت وي. خو کله چې لږ ساعت پس دا په هوښ کې راشي دا خلک یې ځان سره بندیان کړي او دلته نه یې ویسي. د هیرو سره دلته کې یو بله جینۍ هم وي چې دا خلک یې ځان سره بندي کوي. هیرو دې نه تپوس کوي چې ته برنس یې. هغه جینۍ ورته وایي چې نه زه د برنس ملګرې یم او ته وایي چې په هغه شپه زه هم برنس سره دلته نه تښتېدم. دې دواړه بیا هغه کلي ته راولي او هلته کې یو ښځه راځي او د هیرو وینه چک کوي. د دغه کلي مشر راځي او هیرو ته وایي چې دلته نه اوسه پورې څوک هم نه دی تښتېدلی او که ته دلته نه وتښتېدې نو دغه شیطانان به تا مړه کړي او بیا به دغه خلک تا خپل ارمي کې یوځای کړي. خو دغه سړی هیرو نه تپوس کوي چې ته اخره دلته ولې راغلی. هیرو ورته وایي دلته کې یو جینۍ پسې راغلی یم او دا ورته له برنس عکس هم ښیي. خو هلته کې یو هلک دې ته وایي چې ما دغه شانتې یوه جینۍ کتلې ده چې هلته کې اوسېږي او ورته وایي چې ته هلته کې لاړ شه. دا بیا هلته کې څه ګوډیانې ګوري. دا بیا هلته کې ګوډیانو کې دننه جینکۍ هم ګوري او دا پکې بیا برنس هم را پیدا کړي. خو برنس دې ته هېڅ هم نه وایي او نه ورته څه جواب ورکوي. بیا یو سړی هیرو ته وایي چې دلته کې یو شیطان راځي او هغه دغه ځوانې جینکۍ مړه کوي او هغه ځان سره وړي او دغه لپاره موږ دغه جینکۍ په ډمینو کې دننه ساتو. هیرو بیا برنس ته په تیزه چغې وایي او ورته وایي زه دلته کې راغلی یم او تا به دلته نه ځان سره وړم. خو د دغه کلي مشر دې ته وایي چې دغه ټول جینکۍ اوس دلته نه نشي تللی او ته هېڅ هم نشي کولی ولې چې دغه شیطانان ډېر زیات طاقتور دي. خو هیرو برنس ته وایي چې زه ستا نیکه رالیږلی یم چې تا ځان سره ویسم او هغه بیا دې ته یو عکس هم ښایي. برنس بیا تیارېږي چې تا سره روانېږم. هیرو برنس ته وایي چې ته په دغه ډیوایس کې خپل نوم واله چې دغه ډیوایس ډي ایکټیویټډ شي او ستا نیکه ته پته ولګي چې زه تا سره میلاو شوم او ته مې را پیدا کړې. خو برنس دلته کې څه هم نه وایي او ډېره چوپه ناسته وي په کوم باندې چې هیرو ډېر زیات غوسه شي خو دلته کې دغه سوټ کې یو بم ایکټیویټ شي.
ایو وړه غونډه کې چاودنه وشي په کوم معنی چې هیرو ډېر زیات زخمي شي او بېهوشه شي او هلته کې پرېوځي. خو لږ ساعت پس هیرو په هوش کې راځي او هغه جګېږي او بیا برنس ته راځي او هغې ته وایي چې تا ته پکار چې ته ما سره لاړه شي او زه صرف تا لپاره راغلی یم چې ستا مدد وکړم دلته نه ځان سره یې ویسم. خو دغه دوران کې هلته کې ډېرې زیاتې بلاګانې هم راشي او دا په دې معنی اټیک وکړي. دغه بلاګانې زومبیز په شکل کې ښکارېږي. د دغه جنګ په دوران کې یوه بله چاودنه هم وشي په کومه چې هغه ټولې بلاګانې دلته نه وتښتېږي او هیرو یو ځل بیا رالړه شي او دا بېهوشه شي. دا په خپلو خوبونو کې ځي او دا په دغه کلي کې ولاړ وي او دې سره برنس هم ولاړه وي. دلته کې یوه ښځه ولاړه وي او هغه هیرو ته یوه کیسه کوي چې څه موده پیل دلته کې نیوکلیر پلانټ و او دلته کې به بمونه جوړېدو او ته چې بیا په ټرک کې څه سامان چا راوړو او بل خواته نه یو بندي په ګاډي کې وړو د دې دواړو اکسیډنټ وشو او بیا یوه غټه چاودنه وشي په کوم معنی چې ډېر زیات خلک مړه شي او اور هم ولګي او ډېر زیات خلک ژوبل هم شي. خو لږې ورځې پس دلته کې بیا یو وایرس خور شي په کوم معنی چې ټول خلک مړه وي او یو ځل بیا ژوندي شي او بالکل د بلاګانو په شانتي او دغه بلاګانې اوس دلته کې خلک خوري او کوم خلک چې په دغه چاودنې کې ژوبل شوي وو هغه اوس ډېر زیات بد شکله ښکارېږي او لږ ډېر خلک په دغه کلي کې بچوي هم وو کوم چې دې سره ولاړ وي او ورته وایي چې دا حکومت ته کله پته ولګېده چې دا خلک وایرس نه متاثره شوي دي نو هغه په دې معنی پابندي لګولې وي او د دغه کلي نه بهر ته څوک هم نشي وتی او اوس برنس هم په دې کې شامله ده او دغه کلي مالک بل څوک نه بلکې هغه ګورنر دی کوم چې دا یې رالیږلی یو او دغه ځوانې جنکۍ به یې په بازارونو کې خرڅولې. هیرو په دغه خپل خوب کې اوس هم ګرځېږي او دې ته یوه بله چاودنه هم کېږي خو دې نه پیله دغه جنۍ راځي او په دغه ډیوایس کې خپل نوم اخلي او دغه بم ډي اکټیویټ شي. د ګورنر کسان هغه جنۍ بیا ونیسي کومه چې دې سره تښتېده او هغه هلته کې مړه کړي. بیا موږ هیرو ګورو چې هلته کې روان وي او دغه ټول خلک ورته ګوري او ډېر زیات حیرانوي او هیرو ورته وایي چې ما یو خوب وکتو کوم ځای کې چې ما ته دغه واړه وایي چې تا له به یو دویم ژوند هم میلاویږي او ته به د دغه کلي خلکو مدد کوې او دوی دپاره به ژوند غواړې او دغه وجه هم وي چې دغه بلاګانو دا خوړلی وي او دا اوس هم ژوندی وي او دا بیا برنس ته خواته راځي او ورته وایي چې دغه ټایم دی چې اوس به موږ دلته نه تښتېږو. د دغه کلي خلکو دې ته یو هیلمټ هم ورکوي او ډېر زیات تیاری ورته کوي او دې ته اوزار هم جوړوي. بل سر موږ ګورو چې دوی هلته نه روان وي او ډېر لرې نه یو لوګي هم خیجي او دوی هلته کې هغه ډېرې بلاګانې هم ګوري او د دغه بلاګانو مشر هم ولاړ وي او بیا دغه بلا خپل هیلمټ وکاږي او دې ته خپله بشره ښایي او هیرو دې ته وایي چې دغه کلي خلکه ته بچ که او دلته نه یې وکاږه بلا دا خبره مني او دلته کې یو غټه چاودنه وشي او د دغه ښار ټول خلکه په دغه انتظار کې وي چې کله به هیرو او برنس راځي او دوی بیا هلته کې را روان وي او هیرو خپله واده پوره کړي چې دی برنس دلته کې راولي او بیا هیرو دې ته وایي چې ما نه دغه جیکټ وکاږه خو دغه ګورنر خپلې وعدې نه منکر شي او داسې ونه کړي خو دغه ګورنر چابي ورکولو نه انکار وکړي او دا بیا خپل کسان راغواړي او دا مړ کوي خو د برنس هغه ملګري منډه کړي او دغه ماشینګن باندې دغه ټول خلک مړه کړي خو دغه کسانو کې یو کس په دغه جنۍ باندې ډز وکړي او هغه هلته کې زخمي کړي او لړۍ کړي. هیرو خپل ځان بچ کولو لپاره برنس نیولی وي او هغې باندې چاړه ایښولي وي او د ګورنر ډېر زیات خلک راځي او په هیرو باندې اټیک کولو ولاوي خو برنس بیا خپله ملګري هلته نه تښتوي او دا خپله ملګري یو ځای ته راوړي او هلته کې پټه کښېني او واپس راشي او هیرو سره ملګري شي او دغه خلکو سره مقابله کوي. د ګورنر یو خاص کس وي کوم چې کراټه مین وي او هغه په هیرو باندې تکړه وي. دغه ګورنر خپل کور ته راځي او هلته نه تښتېږي خو دا هلته کې ډېرې زیاتې جنکۍ نه ګوري چې د دې کور ته راغلی وي او دې یې ټول سامان پټ کړي او ویلي دي. بل خواته هیرو او هغه کس ډېر زیات جنګ وکړي او اخر کې خپل تلوارونه واپس کړي خو دغه کس ډېر په چالاکۍ سره په هیرو باندې حمله کولو ولاوي خو هیرو ته پیله نه پته وي او خپل تلوار راوکاږي او دغه سړی پې هلته کې مړ کړي. بل خواته ګورنر راځي او د برنس هغه ملګري مړه کوي خو دغه جنۍ ډېر په چالاکۍ سره هغې نه هغه چابي راوکاږي. بیا هلته کې موږ برنس هم ګورو چې هغې په لاس کې تومانچه وي او دغه ګورنر ته مخامخ ولاړه وي. دغه ګورنر چې کله وګوري هغه ډېر زیات غوسه شي او دې ته بدې ردې هم وایي او ورته وایي چې زه به دغه کار نه منې کېږم او زه به ستا په شانتې نورې هم ځوانې جنکۍ دلته راوړم. خو برنس غوسه شي او په دغه سړي باندې ډزې وکړي او هغه مړ کړي. هیرو هم راځي او هغه دغه جنۍ نه چابي اخلي او ورته وایي چې دغه زما سوټ کولاو کا
او دغه شاندي هغه ټول بمونه دي ډي اکټیویټ کی خو بیا یو جنې هغه کلی ته ځي او هلته کې چغې وخي او خلکو ته وایي چې راشئ او یوه ښه خبره ده او هیرو لاړو او هغه ګورنر یې هم مړ کړو په کوم باندې چې دغه ټولو خلکو ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې دغه ټول خلکو اوس ازاده شو او اوس دغه ټول خلکو د دغه کلي